که مخکې موږ تر دې ځای کار کړی و اکټیویټیانې مو ټولې ورپېژندلې وې سافټویر لپاره ښه کله چې تاسو اکټیویټیانې ور وپېژندلې دې نه وروسته کوم کار ډېر کارونه دي چې کولی سئ مخکې یې باید وکړئ صحیح ده خو دې نه وروسته باید تاسو ریلیشنشپ په اړه باندې وپوهېږئ چې کوم کار کومه کړنه لومړی پیلېږي او کومه دویمه پیلېږي دې باندې باید وپوهېږئ صحیح ده د مایلسټون نه اوس تېرېږو دا وروسته هم بیا کېږي چې ریلیشنشپ ورکوو لکه پراجیکټ سټارټ دی چې کوم ځای نه پیلېږي دغه ته بیا وروسته راځو ښه زه د سب سټرکچر ته راځم سب سټرکچر کې اول لومړی اکټیویټي موږ چې شی ده کلیرینګ اینډ لی آوټ دی ګوره چې کله تاسو یو ساحه نه وي پاکه کړې او لی آوټ مو نه وي کړی خط اندازې چې دا مو نه وي کړی نسي کولی ایکسکیویشن یا کندنکري وکړئ نه امکان نه لري کیندنه هېڅ شونې نه ده چې وکړي سمه ده نو تاسو اوس پوهېږئ چې لومړی باید ساحه پاکه کړئ هغه نه وروسته باید ایکسکیویشن وکړئ ساحه پاکه کړئ بیا لی آوټ وکړئ بیا ایکسکیویشن نو دلته به راسئ دغه اکټیویټي ته صحیح ده ګوره دغه نښه ګورې دلته به څه شی وکړئ تاسو دغه لیفټ کلیک دا به داسې کلک ونیسئ وینئ ګوره فینیش کلیرینګ لی آوټ کله چې دغه کړنه پای ته ورسېږي بیا کومه پیله دغه بله دویم څه شی دی ایکسکیویشن ګوره هلته خپله درته لیکي فینیش کلیرینګ اینډ لی آوټ بیفور سټارټینګ ایکسکیویشن مخکې له دې چې ته ایکسکیویشن یا کیندنه پیل کړې لومړی باید څه شی ده کلیرینګ اینډ لی آوټ باید ته دا ختم کړې صحیح ده ښه اوس وګوره هماغه ریلیشنشپ درته نه ښکاري هماغه نښه دا وینې دا نه دی کلیک سوی دا داسې کلیک که اوس راغی ریلیشنشپ یې واخیسته بیا راسه ایکسکیویشن نه وروسته کوم کار باید ته کله دې چې ایکسکیویشن وکړه په ځینو ځایونو کې بیا بیک پیلینګ مې بیک پیلینګ فرست لیر پیلی لومړی لیر صحیح ده دا لیر دې پیل کړه بیا بیک پیلینګ دې چې کله خلاصه دې نه وروسته بیا څه شی کوې بیک پیلینګ دلته باید موږ کمپکشن هم کړی وای دلته بیخي اف ډي ټي مخامخ نیولی ده وینې اف ډي ټي دلته بیک پیلینګ فرست لیر اینډ کمپکشن به ورسره ولیکم صحیح ده دې ته اړتیا هم نه وه خو هسې اوس موږ نیولی د دې لپاره چې تاسو ښه وپوهېږئ سمه ده بیا چې کله دا خلاصه و بیا اف ډي ټي ټیسټ لپاره راځئ دې نه وروسته صحیح ده چې کله دغه اف ډي ټي ټیسټ دا ښه چې کله تاسو داسې ریلیشنشپ ورکړئ اوس سافټویر نه دی پوهېدلی چې دکې کوم بدلون راغلی که نه ده دا به ته یو ځل سکیجول کوې سکیجول دا دی ښه سکیجول او یا اپ نه تڼۍ کې کاږه دغه لارې نوم کېږي دا دلته لاندې سکیجول سکیجولینګ اوس وګوره اوس ټول ریلیشنشپ یې ځان سره واخیستل چې لومړی اکټیویټي کلیرینګ دی دویم ایکسکیویشن دی دریم بیک پیلینګ فرست لیر اینډ کمپکشن دا وروستی دی نه چې شی ده اف ډي ټي پر فرست لیر بیک پیلینګ دی صحیح سو تر دې ځای وپوهېدئ ښه د نورو ته راځو دا یوه لاره وه خپله له دې نه هم کولی شئ چې خپله د دې پاڼې په مخ باندې دغه پروژه کې چې اوس کومه پاڼه خلاصه ده یا دغه دې ته ګڼ چارټ وایي ښه دا اکټیویټي ټیبل دی دا ګوره دا چې دا ګڼ چارټ شو موږ سره دا ټوله برخه ښه چې دلته چې څه شی راځي دلته په دغه برخه کې لکه دا اکټیویټیان او دا شیان دا ګڼ چارټ دا چې دا اکټیویټي ټیبل دی دې برخه کې هر شی چې راځي دغه خوا کې سمه ده تر دې ځای وپوهېدئ ګوره دا ګڼ چارټ دې باندې سم لیکنه هم نه کېږي خو داسې به ولیکم صحیح سو چارټ بس نور لیکلی سي ډېر ستونزمن دی لیکنه په دغه باندې صحیح سو او دا اکټیویټي ټیبل سو اکټیویټي ټیبل د سر توري به یې ولیکم بس تر دې ځای وپوهېدئ ګڼ چارټ او اکټیویټي ټیبل سو ښه اوس بله لاره د ریلیشنشپ څنګه تاسو کولی سئ یو اکټیویټي د بل اکټیویټي سره ریلیشنشپ ورکړئ یو ډېره ساده لاره که چیرې داسې وي چې دا اکټیویټي لومړی پیلېږي دویم دا دریم دا څلورم داسې په ترتیب باندې نو بیا داسې وکړئ کنټرول تڼۍ به کېکاږئ صحیح ده کنټرول دا به مو داسې کلکه نیولي دا یو ځل سلیکټ کړئ دې نه وروسته چې کوم اکټیویټي پیلېږي هماغه سلیکټ کړئ نه سلیکټ کېږي بیا راسه دې نه وروسته هماغه سلیکټ کړه صحیح ده بیا دې نه وروسته چې کوم پیلېږي هغه سلیکټ کړه بیا دې نه وروسته چې کوم پیلېږي هماغه سلیکټ کړه داسې ورو ورو کته راسه
کدی کې بیا تفاوت مثلا یو داس و بیا کته راسي دې کار پسې بیا کته بل کار هغه شو زه وروسته درته وایم صحیح ده دا خو داسې ده چې دې نه دا وروسته پیلېږي دې نه دا وروسته پیلېږي دې نه دا وروسته پیلېږي نو ځکه ما کنټرول تڼۍ کېکاږله ټینګه مې نیولې صحیح ده دا مې سلیکټ ټول یو ځل څنګه کولی سي ریلیشنشپ ورکړي دا به دې ټول سلیکټ کړي دلته به ایډیټ مینو ته راسي دلته به ورته وایي لینک اکټیویټیز صحیح ده دا دې چې کلیک کړه ګوره ټول ریلیشنشپ یې واخیسته راسه سکیجولینګ ریلیشنشپ یې واخیسته اوس له دغه نه له دغه اف ډي ټي پر فرست لیر بیک پیلینګ دی نه وروسته کوم بیک پیلینګ سیکنډ لیر پیلېږي که نه دلته راسه هماغسې داسې ګوره دا مې ټینګ نیولی ده دغه لیفټ کلیک داسې راځه یا بلې لارې نه ته به دا کلیک کړې صحیح ده دا دې چې کله کلیک کړې دلته راسه په دغه ځای کې دا اکټیویټي ډیټیل دی ښه دا وینې دا اکټیویټي ډیټیل ګوره دا کله کله در سره نه وي هایډ بټن لیاوټ داسې اوس نسته را سره صحیح ده اوس هماغه برخه را سره نسته د ریلیشنشپ زه غواړم چې بیرته یې راوړم دا کلیک اکټیویټي ډیټیلز وعلیکم السلام ستړي مسې راځي اکټیویټي ډیټیل تر دې ځای وپوهېدئ اوس اکټیویټي ډیټیل کې څنګه کولی شئ د اکټیویټیانو ترمنځ ریلیشنشپ ورکړئ مخکې له دې چې اکټیویټي ډیټیل دغه له مخې ریلیشنشپ په اړه باندې وغږېږو دلته به ریلیشنشپ دلته به کلیک کړئ یو پریډیسیسر دی یو سکسیسر دی پریډیسیسر څه معنا سکسیسر څه معنا صحیح ده زه دغه اکټیویټي چې ده د اف ډي ټي پر فرست لیر بیک پیلینګ دا مې کلیک کړې ده اوس پریډیسیسر څه معنا دې نه مخکې اکټیویټي پریډیسیسر او سکسیسر دې نه وروستی اکټیویټي اوس دا مو کلیک کړی دې نه مخکې کوم اکټیویټي دی را سره دلته وګوره اوس بیک پیلینګ فرست لیر اینډ کمپکشن ګوره دې نه مخکې دغه اکټیویټي دی که نه دی را سره صحیح ده اوس دې نه زه غواړم چې دې سره ریلیشنشپ ورکړم د وروسته اکټیویټي سره بیک پیلینګ سیکنډ لیر څنګه دا به دې کلیک کړی دلته به راسي سکسیسرز د دې نه وروسته اکټیویټي ته رابسې اساین ته صحیح ده دلته اساین هماغه بیک پیلینګ سیکنډ لیر پیدا کړه بیک پیلینګ یا دلته ورته نوم ورکړه صحیح ده بیک پیلینګ کوم یو لیر سیکنډ لیر دا دی صحیح ده دا به ورته سلیکټ وکړي اساین ګوره خپله یې واخیسته ودلید اوس راسه سکیجولینګ د ریلیشنشپ باندې وپوهېدئ داسې هم کولی سي د یو اکټیویټي نه وروسته څو اکټیویټیانې پیل کړي دلته راسه اساین ته بیرته ریموو کولی سي او نورو خبرو ښه پروجیکټ آی ډي درته لیکلي ډبلیو بي ایس اکټیویټي آی ډي په دې ټولو شیانو پوهېږئ اکټیویټي نیم باندې هم پوهېږئ ریلیشنشپ باندې نه پوهېږئ چې شی دی صحیح ده ریلیشنشپ موږ سره په څو ډوله ده ګوره یو فینش ټو فینش دی یو فینش ټو سټارټ دی یو سټارټ ټو فینش دی یو سټارټ ټو سټارټ دی ځینې داسې اکټیویټیانې دي لکه دا دواړه اکټیویټیانې یو کلیرینګ اینډ لیاوټ دی یو ایکسکیویشن دی د دې اوس څه دی فینش ټو سټارټ ریلیشنشپ دی ولې ګوره دلته چې ډبل کلیک وکړم په دې باندې دا درته راځي ښه فینش کلیرینګ لیاوټ بیفور فینیشینګ ایکسکیویشن مخکې له دې چې تا کلیرنګ ساحه دې نه وي پاکه کړې ایکسکیویشن نسي کولی دلته هرومرو باید څه شی ولري فینش ټو سټارټ یعنې یو اکټیویټي باید پای ته ورسوي ګوره یو اکټیویټي چې شی کې باید پای ته ورسوي دغه کلیرنګ اینډ لیاوټ چې ده دا باید ته پای ته ورسوي مخکې له دې چې ایکسکیویشن پیل کړي دا چې شی موږ سره راغی فینش ټو سټارټ ځکه دغه پای ته رسیږي دا پیلېږي دا بل اکټیویټي دې باندې وپوهېدئ بیا داسې کړنې موږ سره شته چې دواړه سټارټ ټو سټارټ وي یو ځای پیلېږي دا درته وایم دغه لیک ښه چې دا څه معنی وروسته درته وایم سمه ده ښه فینش ټو سټارټ ریلیشنشپ باندې وپوهېدئ بیا ځینې داسې کارونه دي چې کولی سي هغې کې دواړه یو غبرګې پیل کړي لکه سټارټ ټو سټارټ هغه به کوم کارونه وي رابسو دلته چیرې م کانکریټ او کیورینګ دا ګوره کانکریټ پورینګ انپوټینګ کله دې چې کانکریټ ریزي وکړه هغه نه وروسته یو ساعت یا نیم ساعت کله چې هوا ډېره توده واوسي بیا کانکریټ ډېر زر هغه کېږي سختېږي نو کولی سي ته کیورینګ زر پیل کړي
start to start relationship ورته ورکړه صحیح ده. اوس دلته وګوره concrete pouring inputting صحیح ده. بیا curing دی دلته به راسې داسې start to start شو صحیح ده. یو څو ورځې زه ورکوم چې دلته ښه وبرېښي را سره. دلته concrete pouring خو یوه ورځ کې کېږي څه خبره نه ده. curing به اووه ورځې ورته ورکوم صحیح ده. اوس دلته وګوره دا کوم ریلیشنشپ دی؟ start to start start to start. دلته وګوره start to start relationships یعنی یو چې پیلېږي بل هم پیلېږي. خو بیا که ته غواړې ځینې داسې اکټیویټیانې به مو اوسي چې په منځ کې پیل کړي. اوس زه یوازې بېلګه وایم ښه خو دلته کېدای شي ځینې اکټیویټیانې موږ سره واوسي inside param par دغسې یوه بېلګه به راواخلو ښه. اوس چې هماغه اکټیویټیانو پسې ګرځو موږ کولی شو موازي لکه کله چې د سیمیو کار کوو د باندې سیمیو کار لکه باندې دیوال موږ کولی شو که ځینې منځ کې پایې ولرو هغوی لپاره هغه وتړو سیخان وتړو بیا قالب وتړو هغه کانکریټي موازي ورسره کولی شو. خو تاسو داسې فکر وکړئ زه به داسې دوه موازي کارونه درته remove param from putting دا چې کله خلاصو بیا څه شی دی gravel installation under grid beam دا ټول داسې دی چې یو باید ختم سي بل باید شروع سي. outside param par دا دواړه کارونه صحیح ده. ګوره دا کار دی outside param work چې دی پر grid beam دې ته به زه ځان ورځې ورکړم دومره ورځې نه نیسي 8 ورځې ورته ورکوم ښه چې دلته ښه راته وښکاري. یا داسې د دې سکل ورته غټوم ټایم سکل ته راځم دا منت ویک دی وروسته بیا درته وایم ښه ویک ډی کوم چې هلته موږ ته ښه ښکاري صحیح ده. تر دې ځایه وپوهېدئ ښه څه هماغه اکټیویټي چې دی outside دا دی. اوس ریبار پلیسینګ دی. ریبار پلیسینګ ته زه ورته ورکوم مثلا 3 ورځې به ورکړم. اوس دغه اکټیویټي ته وګوره زه دا داسې هم کولی شم چې دغه outside دغه پرم ورک د یو طرف ته قالب زه خلاص کړم بیا دغه پیل کړم صحیح ده. کولی شم کنه یعنی finish to start کړم. داسې هم کولی شي start to start کړي په یو وخت کې پیل کړي. یو وخت کې قالب هم هلته تړي یو لوری داسې نه چې دواړه لوري مو تړلي بیا وروسته سیخان کې تړلي. اوس که start to start ورکړي داسې صحیح ده start to start اخلي هېڅ خبره نه ده. اوس به راسو بله خبره وکړو. اوس دا start to start دی خو تی په یو وخت کې نه پیلی. ته غواړې چې دغه اکټیویټي دی یو 2 ورځې دی وسي 2 ورځې د دې باندې کار وسي وروسته دغه دې ته پرکنه مو وایي ښه دغه ریبار پلیسینګ ان ګریډ بیم صحیح ده او ډبل بار پلیسینګ فار سیمیول وروسته بیا ته چې شی شروع کړې دغه ریبار شروع کړې یعنی اول outside پرم ورک دی یو څه کړی وي بیا وروسته دا پیل کړي. څنګه کولی شې ته به راسې دلته به کلیک وکړې 2 ځلې به دلته کلیک وکړې دغه لیک ډیوریشن ګورې لیک ډیوریشن یعنی ته غواړې دغه اکټیویټي له دې ځای نه یوسې او 2 ورځې وروسته یې یوسې. لیک یو هغه دی لیک ډیوریشن دی چې غواړې هغه به وروسته بیا درته وایم خو اوس دلته ګیپ ورکوو یو یعنی وروسته دا داسې وروسته وړم ریلیشنشپ موږ ورکړی start to start دی خو په یو وخت باندې نه پیلېږي. زه غواړم دغه دویم کار 2 ورځې له دې نه وروسته پیل کړم outside param par grid beam چې دی. اوس ګوره څنګه کوو دغه لیک ډیوریشن چې دی دغه لیک ډیوریشن ته به ته څه شی ورته ورکړې دې ته دا لیک ډیوریشن وخت به ورته ورکړې صحیح ده. لکه څو ورځې هغه یې تا خپله خوښه ده ته غواړې چې څو ورځې دغه وروسته یوسې 2 ورځې وروسته پیل کړې د کوم اکټیویټي نه outside param par grid beam دغه د باندې لوري ته چې کوم پرکن تړي کوم خالب تړي دغه نه وروسته باید موږ ریبار پلیسینګ څو 2 ورځې وروسته زه پیلوم. دا یو بېلګه درته وایم صحیح ده. نو څنګه به وکړې دلته به ورته ولیکې 2 او اوکې به کړې. اوس وګوره بیا هم خپله سافټویر خپله کمپیوټر نه ده پوهېدلی چې کوم بدلون راغی. دې نه وروسته باید ته یو شی یو کار وکړې ته باید راسې چیرې سکیجول لپاره راسې دا باید سکیجول کړي چې سافټویر وپوهېږي صحیح ده سکیجول صحیح څه دا به کلیک کړي سکیجول به کړي وګوره 2 ورځې وروسته راغی یعنې دغه اکټیویټي تر یو ځایه ته کوې 2 ورځې صحیح ده هغه نه وروسته بیا تا پیلېږي start to start relationships. دې کومه ستونزه لرئ ته غواړې تا نه
ښځه سي دا به بل ځای کې درته استاد وبخښه دغه سټارټ ټو فینش دا خپل د فعالیتونو د پروګرام هم داسې پېژنې چې باید دا سټارټ ټو سټارټ شي که نه دا ته ورکوې نه ته پروګرام ته باید ته ور وپېژنې پروګرام نه پوهېږي تا خو نوم ورته لیکلی چې آوټ سایډ فارم فار ګریډ بیم خو هغه نه پوهېږي چې دا څه شی دی ریلیشنشپ به ته خپله ورکوې اوس لکه هغه کلیر لیاوټ او بیا اکسیبیشن که نه هغه ته ستا د ریلیشنشپ ور وپېژنډ هغه اول فینش ټو سټارټ که نه چې کار ختم شي عموما داسې وي چې د سافټویر لپاره هر وخت چې ریلیشنشپ ته ورکوې لکه دلته ریلیشنشپ هغه نه داسې نه پاتې کېږي چې فینش عموما ډېر ریلیشنشپونه چې دي فینش ټو سټارټ دي بیا سټارټ ټو سټارټ هم شته بیا نور ډولونه لکه دغلته چې لیکلي ګوره فینش ټو فینش فینش ټو سټارټ سټارټ ټو فینش سټارټ ټو سټارټ دی سافټویر په دې باندې نه پوهېږي دا به خپله ورپېژنې دا به ته خپله ورپېژنې سافټویر نه پوهېږي چې تا اول فرکن جوړوې بیا وروسته ریبار پلیسینګ کوې که نه تا اول سیخان ګدې وروسته هغه ته خپله باید وپوهېږې چې څنګه ریلیشنشپ ورته ورکړي صحیح ده یوه بله لار هم شته هېڅ ریلیشنشپ هم نه ورکوي ځینې اکټیویټیانې د دې سره هېڅ ریلیشنشپ نه لري ولې دلته پیلېږي اوس وګوره ته چې هر وخت یو اکټیویټي ته اډ کړی وي لومړی ډیټا ډیټ سره درته راځي ډیټا ډیټ دا دی هغه لومړی اول چې کله ته سکیجول جوړی ډیټا ډیټ دغه د پروژې په سټارټ کې در سره راځي بیا چې تا اپډیټ پروګرس ورکړی چې کوم ځای کې هغه وي کوم ځای ته د کار رسېدلی اپډیټ پروګرس دې ورکړی هلته ډیټا ډیټ راځي دا خپله ډیټا ډیټ دی نو چې ته هر اکټیویټي اډ کوې هغه لومړی در سره ډیټا ډیټ سره راځي خوا کې هماغه د پیل نیټه داخلي دا مطلب نه پوهېږم څه شی و نه په دغه باندې ما مطلب هدف ستاسو دا و که نه اوس دغه کار چې ختمیږي که نه دغه قیمت د خپله کمپیوټر اخلي که دا باید ته ور وپېژنې چې دغه کار د ما سټارټ ټو سټارټ نه دا اوس وګوره دا چې ته باید خپله ور وپېژنې ګوره که زه دلته کلیک وکړم صحیح ده دا فینش دی داسې راغی صحیح ده ګوره دلته اوس هلته خپله راته ولیکه هلته وګوره فینش ټو سټارټ سو خو که نه زه داسې ونه کړم زه راسم د دې سټارټ ته صحیح ده د دې سټارټ ده دلته بیا راسم دا به سټارټ ټو سټارټ سي ګوره سټارټ فارم ورک فار پوټینګ بیفور سټارټ ریبار پلیسینګ اف پوټینګ اوس ته خپله باید سافټویر باندې کار وکړې کمپیوټر خپله دومره نه پوهېږي ښه دا یې تا واقع ده چې سټارټ ټو سټارټ یې کوې فینش ټو سټارټ یې کوې وروسته یې بیا بدلولی سي لکه زه دا فینش ټو سټارټ کوم صحیح ده داسې راغی ګوره صحیح ده سکیجول مین کړ دا د سکیجول کړی مین ده خو زه دا یې ما نه خوښېږي یعنې نه غواړم چې دا دی فرم ورک فار پوټینګ ده بیا وروسته ریبار پلیسینګ ده ته غواړې سټارټ ټو سټارټ یې کوې دلته به راسې دوه ځلې به کلیک کېده صحیح ده دلته راسه ریلیشنشپ ټایپ دا ورته ووایه سټارټ ټو سټارټ ورته اوکې که سټارټ ټو سټارټ سي درسه ولې دا کار ناسم دی ښه فارم ورک فار پوټینګ باید لومړی ته وکړي بیا ریبار پلیسینګ هغه په ترتیب د همغه کارو باید پر مخ لاړ شي هماغسې باید وکړي داسې نسي کولی چې ته دې سره یو ځای سیخان څنګه ځای په ځای کې لږ ستونزې غواړي صحیح ده اول باید قالب وتړي ځای په ځای کې هغه نه وروسته باید شی وکړي بیا سیخبندي قالب کې وکړي لکه ګریډ بین کې بیا د دې په ګڅه دی که نه یو خوا ته هغه تړلی سي ته قالب تړلی سي بلې خوا ته بیا کار کولی سي وروسته سیخان تړلی سي یا اول سیخان وتړه وروسته قالب وتړه داسې خپله باید فکر وکړي دې باندې صحیح ده د دې ریلیشنشپ په اړه باندې دې کې نور څه شی پاتې سو لیک ډیوریشن باندې خو پیدا کړه ښه اوس یو داسې کار دی چې فینش ټو سټارټ دی دا لکه فینش ټو سټارټ دی دا یوازې بیلګه ده ښه خو داسې نسئ کولی زه غواړم دغه ریمو فارم ورک په نیمایي کې پیل کړم د دې د کیورینګ نه وروسته نو خو دا مې باید دې نه هغه کړی وای خو زه غواړم چې دا قالبونه چې ایسته کوم د دې کیورینګ په نیمایي کې زه ایسته کوم کیورینګ نه وروسته هېڅ دغه چې دا یو ازاد اکټیویټي ده ښه دا کریټیکل کې نه راځي د دې ریلیشنشپ چې ورکوئ له دې سره یې ورکوئ ښه خبره ده خو زه دا د دې لپاره ما دلته دغه ریلیشنشپ ورکړو چې تاسو یې په یو لیډ ډیوریشن باندې وپوهېږئ زه غواړم دا مخته کوم مخکې ما غوښتل یو اکټیویټي شاته کړم شاته یې پیل کړم دا ځل غواړم زه یې مخته پیل کړم بیا هم دلته کلیک وکړئ صحیح ده یا دلته کلیک وکړئ دوه ځلې یې کېکاږئ دلته لیک ډیوریشن کې ورته څه شی ورکوئ منفي ورکوئ زه غواړم منفي 2 ورځې مخته کړم ګوره دا بیا خپله را مخته کېږي ښه سکیجول یې کړئ
ګوره دوه ورځې رامخته دی باندې وکړئ دا 5 ورځې صحیح څه تر دې ځای څوک ستونزه لري د نرس صاحب دا ټول یې د بل سره ارتباط ورکول کې دوه د دوه سیم ورکوي دا دوه سیم او داس خپل باید پام وکړي ځکه ما یوازې د دې لپاره دغه بیلګې درته راوښتې چې تاسو وپوهېږئ ښه دا هم اوس دغه کیورینګ هم باید ما داسې نه وای راخیستی کیورینګ نه مې دا وروسته نه وای پیل کړی مخامخ د کنکریټ پورینګ ان پوټینګ دې نه وروسته مې پیل کړی وه اوس دا چې شی ده پوټینګ دی څوک 12 ساعته وروسته هغه تودوخې درجې ته به ګورئ که هوا توده وي 12 ساعته وروسته 6 ساعته وروسته هم لرې کولی شئ خو له 12 ساعته ښه دی چې وروسته قالب ایسته کړئ ژمي کې 4 ساعته وروسته ایسته کوئ داسې د تودوخې حالات به ګورئ ایسته کوئ به صحیح ده او کیورینګ نه وروسته هېڅکله تاسو مه نیسئ ما یوازې د دې لپاره درته ویلې چې تاسو په ریلیشنشپ باندې وپوهېږئ صحیح ده د ریلیشنشپ باندې وپوهېږئ نور هېڅ خبره ښه د ریلیشنشپ ډېرې لارې دي ښه که دلته تاسو یو اکټیویټي کلیک کړی وي دلته ځان ته پریډیسیسر کلیک کړئ چې دې نه مخکې کوم اکټیویټي دی دغه اکټیویټي ده دا کوم اکټیویټي ده کیورینګ او پوټینګ کنکریټ ده کولی شئ دې نه مخکې یو بل اکټیویټي هم راوړئ ته غواړې دې سره ریلیشنشپ ورکړئ انسپیکشن او فارم ریبار پوټینګ دې سره صحیح ده داسې باید ور نه کوئ خو ریلیشنشپ هر اکټیویټي ته وګورئ زه یوازې د دې لپاره درته یم چې تاسو په ریلیشنشپ باندې وپوهېږئ ښه دلته راسه اساین که اساین انسپیکشن چه شی و انسپیکشن چه شی و ریبار پارم ریبار دخال تبا وګورش ریامدار دا دی کنه دا ورته اساین ګوره دې نه مخکې کوم اکټیویټي راغی هماغه اکټیویټي راغی کولی شئ د یو اکټیویټي څو اکټیویټیانو سره ته ریلیشنشپ ورکړئ هغه یې تاسو خوښه ده صحیح ده ډیلیټ کولی یم سې کلیک یې کړه لیت او یس ورته وایي ختم شو یا دې ځینې ایسته کار کولی شئ دلته پریډیسیسر یې له منځه یوسئ ګوره دلته دی ریموو یې کړه خپله لاړ بېرته سکیجول یې کړه هماغه ډیټا ډېر ته بلاړ کولی شئ سکسیسر دی نه چې کوم وروسته اکټیویټیانې دا دې کلیک کړی دی نه وروسته کوم اکټیویټي د هغه خپله درته ریبار پلیسینګ خپله درته لیکي صحیح ده نور ریلیشنشپ کې نور څه خبره ده نور هم کولی شئ ریلیشنشپ دې ته یو ګوره څو لارونه مو درته ویلی خپله د دې پاڼې د دې ګڼ چارټ په مخ باندې کولی شئ دا نښه چې راسي کله کله دا نه راځي دغه اپي دا ریلیشنشپ لاین اپي در سره اوس هم راځي ولې بیا ښکاري نه داسې ته نه پوهېږې چې ریلیشنشپ دې ورکړه که نه خو ولې دې ځای ته چې بیا وګورې سکسیسر ته دلته یې واخیسته خو ښه خبره دا ده چې دا داسې خلاصې بیا در سره ښکاري صحیح ده څو لارې سوې یو دغه د ګڼ چارټ له مخې بل دغه د سکسیسر او پریډیسیسر له مخې کولی شئ تاسو پریډیسیسر چې اساین یې کړئ اکټیویټي بل خپله ریلیشنشپ له مخې صحیح او بل د ایډیټ مینیو ته راسئ د لینک له لارې نه کولی شئ چې تاسو څو اکټیویټیانې کلیک کړئ یوه بله لاره که تاسو کله غواړئ بیا دغه کلیک کړئ ښه اکټیویټي نیټورک دا مو چې کله کلیک کړه اوس RWS کې چې تاسو دلته خپله ریلیشنشپ درته ښکاري زه غواړم چې دا کوم اکټیویټي دی را سره ریبار پلیسینګ او پوټینګ او دا بل شی د انسپیکشن او فارم ریبار هر شی چې ده زه غواړم یوازې د دې او د دې ترمنځ ریلیشنشپ ورکړم صحیح ده دلته راسئ کلیک وکړئ دا سټینګ یې ونیسئ دغه لیفټ کلیک د دې ځای ته راسئ اوس خپله هلته ریلیشنشپ اخلي ګوره درته ویې لیکل سمه ده دلته لاندې وګورئ دلته ولاړ اوس دې نه وروسته دا بل پیله داسې راسه دا چې راسه خپله داسې اخلي صحیح ده کله کله دا واړه وي سم نه درته ښکارېده صحیح ده که نه ګوره اوس هم سم نه ښکاري که ښکاري سم نه ښکاري دلته بیا راسئ دغه ځای ته صحیح ده دا ټراس لاجیک دا خلاص کړئ اوس وګوره اوس دا اکټیویټي بل اکټیویټي دا کوم اکټیویټي ګریول انسټالیشن انډر ګریډ بیم دی صحیح ده ګریول انسټالیشن انډر ګریډ بیم چیرې دی دا دی دې نه وروسته اکټیویټیان ګوره ټول درته ښیي دا چې کلیک کړې دا کوم دی ګوره بیګ پیلینګ اراونډ شی دی پوټینګ اراونډ پوټینګ دې نه وروسته کوم اکټیویټي دی دې نه وروسته کوم اکټیویټیانې راځي دا خپله بیا سیټینګ لري چې دلته رایټ کلیک وکړې اکټیویټي نیټورک اپشن ته راسي دې نه وروسته کوم اکټیویټیانې راسي مخته کوم راسي دلته کوم نومونه راسي دا به وروسته وایي صحیح ده
نور ورټیکل سپیسینګ یې داسې څومره وي هاریزونټل یو بل نه څومره لرې وي دا به خپله ورو ورو وایي اوس هسې چټۍ خبره ده نفس ګرځو سیده ریلیشنشپ باندې وپوهېدې څوک پوښتنه لري دې کې زما پوښتنه دا وي نرس محمد دا د دوی ترمنځ هم ریلیشنشپ وکړو د دوی نور څخه هم دا ریلیشنشپ دا یې هم ورکوو د دوی سره او خوند باید ورکړي دا ټول باید ورکړي داسې اکټیویټیان هم راځي اوس کېدای شي بل ډبلیو بي ایس کې اوس که تا سره هغه پلستر واوسي ته داسې کولی شي دننه پلستر د باندې پلستر سره یو ځای پیل کړي دواړه موازي بیا راځي کولی شي بیا لږ ځنډ ورته وکړي رنګ له هاخوا سره بیا د باندې رنګ سره پیل اوس که نرس که نه که چېرې دا اکټیویټي مثلا دلته برون رنګ مؤخر ته لیکلی وي هغه اول دننه رنګ مخکې لیکلی وي که نه اوس یو دلته وي یو هلته وي دا څه رقم دی هېڅ خبره نه ده دا اوس تا مطلب دا دی اوس انساید پر ګریډ بیم دلته دی صحیح ده ولې ته داسې هم کولی شې د دې اکټیویټي نه مخکې دلته یو اکټیویټي وروسته پیل کړي ګوره فینش ټو سټارټ ورکړي هېڅ خبره نه ده هغه درته په سکیجول کې ښکاري اوس وګوره دغه پای ته رسېږي هغه دې پیلېږي کولی شي یو بل اکټیویټي ډېر پاس وي دی نه پاس ورته ورکړي هېڅ خبره نه ده هېڅ خبره نه ده د سکیجول که همداسې ته ورته ورکولی شي بل خو ښه خبره دا ده چې ریلیشنشپ دغه چې یو بیا مونږ اکټیویټي کوډ هم وایو ښه داسې هم کولی شئ ته ایچ ډبلیو بي ایس یې مه جوړوه ایچ ډبلیو بي ایس ته مه جوړوه ځان سره هماغه پروژه کې ټولې اکټیویټیانې اډ کړه خو هر اکټیویټي ته اکټیویټي کوډ ورکړه چې دا د ډیزاین پیس کې در سره راځي مثلا دغه اکټیویټي د پلمبینګ دی دا بل اکټیویټي د الکتریکل دی بل اکټیویټي در سره د میکانیکل دی کوډ لري وپېژندل شي او د هماغه کوډ بیا ته راسه بیا چې راسې سارت لپاره راځي دلته بیا اکټیویټي کوډ ورته پیدا کړه صحیح ده دلته خپله در سره راځي اکټیویټي ټایپ دی اکټیویټي کوډ به دلته وي ښه اکټیویټي کوډ هماغه کوډونه بیا خپله در سره راځي دلته اوس به چیرې وي بیا به هغه وخت کې ووایو ښه دا بیا د هر شي له مخې ته هغه کولی شي اوس وګوره اکټیویټي سټیټس له مخې هغه کړه چې اپلای کړي ګوره داسې در سره راځي ښه بیا هلته خپله درته سافټویر not started ګوره نه دی پیل شوی صحیح بیا نور خبره په څه شی کې کوله اکټیویټي ټایپ اکچوال ډیوریشن له مخې هر شي له مخې ته اکټیویټي کوډ په اړه مې درته ویل ښه نو چې کله ته راغلی د اکټیویټي کوډ ته ورپېژندلې چې دا اکټیویټي پلمبینګ دی دا شی اکټیویټي کوډ له مخې چې بیا ته څه ورټکې خپله درته لیکي سر کې درته لیکي لکه ډبلیو ایس غونته چې دا پلمبینګ لاندې ټول اکټیویټیانې درته لیکلي چې دا اکټیویټي صحیح ده هغسې هم ته کولی شې دا مخکې چې شی و د ډبلیو ایس نه یم له مخې و که نه ډبلیو ایس له مخې صحیح ده اوس د ډبلیو ایس له مخې راغی ښه نور ځو د ریلیشنشپ نه اخوا ته ځو بیا دا تاسو خپله کار پرې وکړئ در سره ستاسې هم ریلیشنشپ ورته ورکړئ سمه ده منظم ریلیشنشپ ورته ورکړئ چې هغه باندې بیا سم کار اوس راځو پروجیکټ سټارټ هغه د میلسټون په اړه باندې درته وایم میلسټون وخت نه لري ښه یوازې د دې لپاره کارېږي چې کوم ډله کارونه یا یو کار یو مهم ټکی وي در سره په یوه پروژه کې لکه د پروژې ان ټي پي د نوټیس ټو پروسیډ کوم ځای نه چې ته کار پیلی یا لکه د پروژې میجر میلسټونونه دي لکه کنسټرکشن سټارټ دی تا سره یا کنسټرکشن بشپړېږي یا داسې دی چې کله پروژه یې ته بشپړېږي فاینل انسپیکشن وي پنچ لیست درکوي چې دا شیان یې تا خراب دي وروسته یې هغه نه وي تا پروژه بشپړېږي صحیح ده داسې مهمو ټکو لپاره تا سره کارېږي بیا دا په دوه ډوله ده یو سټارټ میلسټون ده یو بل فینش میلسټون ده په دې کې نور میلسټونونه هم وي لکه کنټراکچوال میلسټون کولی شي تاسې بیا ځای په ځای کې هغه تا پورې اړه لري انټریم دی چې شی دی موقتي میلسټونونه دي لنډمهالي کولی شي پروژه کې ته ځای په ځای کې یا ځینې ودانۍ له منځه وړې هغه ډیمولیشن یې کوي کولی شي ورته ولیکي یوه ودانۍ لنډمهالی میلسټون دی هلته یې ځای په ځای کې چې په دې نیټه زه دا ودانۍ غواړم له منځه یوسم صحیح ده هغه بیا خپله تاسو کولی شئ چې ځای په ځای کړئ ښه اوس راځو پروجیکټ سټارټ دا خپله میلسټون دلته به راسئ جنرل ته دلته به سټارټ میلسټون دا به ورته وټاکئ صحیح ده سټارټ میلسټون ښه پروجیکټ سټارټ د کوم ځای نه د پروژه پیلېږي د کلیرینګ اینډ لیاوټ دې ځای نه یې موږ پروژه پیل هم د موبلایزیشن نه یې موږ پیلېږي باید موږ موبلایزیشن هم یوه اکټیویټي ویلی وای
زه بیا زه سم سکیجول درته کار کوم خو دلته بیا چې موږ داسې کار کوو منظم نه تاسو سم پوهېږئ او نه دلته بیا سم سکیجول جوړېږي داسې چې سم وروسته بیا سم صحیح کار درته کوم چې موبلایزیشن هم ولرئ نور کوم اکټیویټیانې هر بشپړ ولري مایلسټونونه یې هم سم ځای په ځای سوي دا یوازې د دې لپاره چې په هر کار باندې وپوهېږئ که هغسې موږ منظم کار کولی داسې بیا ډېره ګډوډي راتلله یا تاسو بیا سم نه پوهېدلی سمه ده هغسې زه درته یو سکیجول کار کوم هېڅ خبره نه ده پراجیکټ سټارټ دی دلته ګوره دې ځینه ما پیل کړه پروژه یې مې پیل شوه بل موبلایزیشن دلته باید موږ نیولی اوس نسته پریکیورمنټ موږ نه ده نیولی دلته مو ورته ویلی دی چې پریکیورمنټ سټارټ دلته باید موږ سره یو WBS وای د پریکیورمنټ په اړه باندې صحیح ده چې تاسو څه شی اخله کنسټرکشن کمپلیټ دلته مو نیولی دی کنسټرکشن موږ به داسې فکر وکړو کنسټرکشن د کوم اکټیویټي نه وروسته دا به زه ختم کړم صحیح ده د ریلیشنشپ ډیلیټ ورته وایه ختم کنسټرکشن کمپلیټ زه غواړم د دغه سټیک آوټ نه وروسته کنسټرکشن کمپلیټ کړم چې وروستی وخت دی صحیح ده داسې له ځانه ورته یم بشپړه ستایي خو نه ده پروژه دومره ضرور دی اوس وګوره کنسټرکشن کمپلیشن دلته یې موږ کنسټرکشن داسې فکر وکړئ چې کوم د کنسټرکشن کارونه دي دلته بشپړي خو دا کوم میلسټون دی ګوره فینش میلسټون دلته به راسئ فینش به ورته وایي فینش میلسټون دا د فینش میلسټون نو بیا ته پوهېږئ چې یوازې سکیجول ته مو ګورئ له دغه که دا نور لاندې WBS-ونه اکټیویټیانو ته هېڅ مو نه ګورئ بیا دې میلسټون نه پوهېږئ ته کنسټرکشن څه وخت دی بشپړېږي وروسته سټیک آوټ نه دا پروژه خو دومره زر نه بشپړېږي خو دا اخري اکټیویټي چې تا کوم دی هغه نه به وروسته ورکړی خو که ته یو سکیجول مطالعه کوې ګورې بیا ته خپله چې دلته مو ګورې د میلسټونونو ته بیا خپله پوهېږئ چې د پروژې سټارټ دی چیرې دی میجر میلسټونونه کنسټرکشن د کوم ځای کې بشپړېږي او دا شیان بیا ته خپله پوهېږئ چې چیرې دی او دلته یې نیټ هم درته راځي ښه دلته راسه دلته وګوره سټارټ څه دا دی ګوره دا سټارټ نه لري که نه خو هغه د فینش میلسټون دی یوازې فینش میلسټون یې درته لیکلی 2012 د اګست شلمه باندې تا کنسټرکشن دی بشپړېږي بیا چې یوازې ته دغه یا ولرې یا دلته دغه د ګنټ چارټ ولرې ته پوهېږې دې له مخې چې موږ کنسټرکشن څه وخت بشپړېږي او نور ټوله باندې پوهېږي تر دې ځای وپوهېدئ میلسټون باندې وپوهېدئ او نور عادي اکټیویټیانو باندې مو پوهېدئ صحیح ده بل راځو د وخت لپاره راځي وخت څنګه ده به وایو صحیح ده نور ته باید د ساحې په اړه ډېر معلومات ولرئ چې کوم اکټیویټي در سره څو ورځې نیسي لکه خپلو کارګرانو ته باید وګورئ خپل ماشینري څومره ولرئ هغه ته باید وګورئ هماغسې ته ورځې ورکړئ او بل د ورځو ورکولو ډیوریشن ورکولو نه مخکې باید کلینډر باندې وپوهېږئ چې کلینډر څه شی دی څو ډوله کلینډر دلته کارېږي یو هغه چې څوک چا درته پروژه درکړې وي هغوی خپله درته وایي چې د لکه د هوا حالاتو لپاره خپله ډیلې ورځې درته وایي چې دومره ورځې ونیسه یا درته خپله هغه ته درته لیږلی وي چې کله هغه ریکویسټ پروپوزل دی چې شی دی هغه کې درته لیکلي وي چې د ټول شرایط درته لیکلي وي چې ته کوم کلینډر نه ګټه واخلې څو ورځې ته کار وکړې څو ورځې د رخصتي راځي یا درته وایي چې افغانستان کې چې کومې ملي ورځې دي ولسي ورځې دي هغه باندې چې ته رخصتي کوې هماغه ته کلینډر کې بیا نیسي اوس څنګه کولی شې تاسو یو کلینډر جوړ کړئ کېدلی شي څو کلینډرونه ته ګټه واخلې په یو هغه کې په یو سکیجول کې کولی شي د یو کلینډر نه ګټه واخلې دا وینې ګوره اکټیویټي کلینډر دلته لیکلی دی صحیح ده KBG 6 days of working calendar اوس دا شپږ ورځنی کلینډر دی یعنې شپږ ورځې کار کوي اومه ورځ باندې د دوی رخصتي ده اوس راځو زه کلینډر جوړوم صحیح ده رابسئ کلینډر ته به راسئ کلینډر ډېر مهم دی ښه دلته ګلوبل دی ریسورس دی پراجیکټ دی ګلوبل نړیوال د دوی خپله موخه څه شی ده ولې ګلوبل ورته وایي که چیرې ته یو کلینډر جوړ کړی وي چې ګلوبل کې وي هم د ریسورس لپاره ترې ګټه اخیستلی سي هم د پراجیکټ لپاره یعنې ته دا ګلوبل کې چې کوم کلینډرونه دي را سره هم کولی سو د یو سړی چې موږ سره کار کوي لکه شپږ ورځې کار کوي یوه ورځ نه راځي یا درې ورځې کار کوي دغه څلور ورځې په اونۍ کې نه راځي کولی سو موږ هغه ته هم اساین کړو دغه
او کولای سو چې پروژه کې هم ترې ګټه واخلو. اوس دلته هېڅ هغه نشته راسره، موږ سره کوم کلنډر نشته، کلنډر خپله هغه نشته، کلیز راسره نشته. خو که کوم ګلوبل کې وي بیا هر چیرې موږ اساین کولی سو. لکه څنګه زه درته وایم مسایله دلته وګوره ریسورس کې څومره هغه دی کلنډرونه دي، ډېر کلنډرونه دي که نه. ته دا یو په پام کې ونیسه دغه کلنډر، دا AIE او CAL یا دغه BA په پام کې ونیسئ. صحیح ده. زه غواړم دغه اکټیویټي ته یو کلنډر زه اساین کوم. دلته به راسي یو اکټیویټي ته ایکسکیویشن ته دلته کلیک وکړه. دې کلنډرونو کې کار څومره ته دې کې BE نه وي، ګوره BE په نامه هېڅ کلنډر نشته. یعنې زه د ریسورس کلنډر چې چا ریسورس لپاره جوړ کړی دی هغه نسم راخیستلی چې د هغه لپاره اساین کړم، د پروژې لپاره اساین کړم، د پروژې اکټیویټیانو لپاره. وروسته بیا پوهېږئ ښه زه یو وارې کلنډر به جوړ کړو. دا مې هسې چټي درته وایم، اول باید کلنډر جوړ کړو، ورځې وپېژنئ هغه نه وروسته بیا پوهېږئ چې ګلوبل څه معنا، ریسورس څه معنا، همغه پراجکټ کې کلنډر څه معنا. دغسې نه ده، دغسې ده که نه چې اول باید تاسو کلنډر وپېژنئ. ښه راځو دلته اول زه ګلوبل کې یو کلنډر جوړوم. صحیح ده. اډ کوم یې. که غواړئ نوی کلنډر جوړ کړئ رابسئ اډ لپاره، او که نه په دې کې ایډیټ کوئ بیا به څه شی ته راسئ، موډیفای ته به راسئ. موډیفای خپله زیاتونې او کمونې کوو. اول به زه دا درته موډیفای کړم. صحیح ده. یا دا نه موډیفای کوو، یو بل ته راځو. صحیح ده. دا کوم یو دا به راوخلو ځکه دا مې مخکې دې نه ګټه اخیسته، بیا هر شی بدلون کړی. دا به سلیکټ کړئ، رابسئ موډیفای لپاره. ګوره دا موږ سره کلنډر دی، دلته وګورئ ګلوبل کلنډر ټوټل ورک هاور پر ډے. دا موږ سره ټوټل ورک هاورز پر ډے دی چې د ورځې له مخې ته څو ساعته کار کوي. په دې کلنډر کې څو ساعته کار کوي؟ ګوره 14 ساعته کار راسره کوي. او په دې رنګ باندې چې وي په دې رنګ باندې دلته ګوره نان ورک دی، دلته پام وکړئ ښه. که چیرې داسې رنګ واوسي دا نان ورک دی. صحیح ده. او دغسې رنګ چې واوسي خړ، دلته هسې سپین ښکاري خو دا دغه خړ رنګ دی. صحیح ده. دا سټنډرډ دی، یعنې په دې کې کار کېږي راسره. او ایکسپشن څه شی ته وایي؟ که کله داسې واوسئ کله کله داسې هم کېږي چې دلته اوس د یونۍ په ورځ د یکشنبې ورځ باندې رخصتي دی موږ سره. صحیح ده. 22 تاریخ باندې دلته ټول رخصتي ده. خو نه ته داسې غواړې چې په دې 22 نیټه باندې هم کار وکړي. دا موږ سره یو ایکسپشن دی. صحیح ده. یو استثنا دی راست. اوس څنګه دلته کلیک وکړه، دلته راسه ورک. اوس دا ګوره په دې باندې کار هم کوو. ګوره 8 ساعته کار دی، خو ولې چې شی دی موږ سره ایکسپشن دی. په نورو ورځو کې موږ کار نه کوو، ولې په 22 نیټه باندې موږ کار کوو. او دا نن ورک یعنې دې باندې کار نه کوو، ایکسپشن باندې وپوهېدئ، سټنډرډ دې باندې دا 14 ساعته کار دی. تر دې ځایه څوک ستونزه لري؟ ښه دلته بېرته راځو، دا کلیک کوئ، ورته وایي نان ورک، زه دې باندې کار نه کوم. سمه ده. تر دې ځایه وپوهېدئ. که تاسو داسې وغواړئ چې زه 14 ورځې کار نه کوم او نه د خالي په ورځ او نه همدغه د یکشنبې ورځ باندې رخصتي کوم، زه غواړم یوازې داسې کلنډر جوړ کړم چې د جمعې په ورځ راسره رخصتي واوسي، نورو ورځو کې 8 ساعته کار وکړم. صحیح ده. څنګه کولی سئ؟ رابسئ دلته ورک ویک ته. ازمیر صاحب تاسو نوم ښه؟ شکر. شکر. ښه ورک ویک. صحیح ده. دې ته به راسئ، دې پاڼې ته وګوره. د یکشنبې ورځ باندې ورته ولیکه 8 ساعته کار کوم، د دوشنبې ورځ باندې ورته ولیکه 8 ساعته، د سه شنبې په ورځ 8 ساعته، چهارشنبې 8 ساعته، او د پنجشنبې ورځ 8 ساعته، او جمعې په ورځ 4 ساعته. صفر هېڅ نه کوو جمعې په ورځ. صحیح ده. 8 ساعته شنبې ورځ باندې اوکې که. دلته وګوره کلنډر. صحیح ده. تر دې ځایه وپوهېدئ؟ کومه ستونزه لرئ دې ځای پورې؟ ښه نن ورک باندې خو وپوهېدئ، ورک باندې مو وپوهېدئ، هیلپ د کینسل اوکې اوکې ده. اوس دا مونږ ایډیټ کړه، د دې نوم به بدل کړو. صحیح ده. دې ته به وایو عبدالله های سکول کلنډر ورته وایم. صحیح ده. همدومره ورته لیکم. تر دې ځایه وپوهېدئ؟ څوک ونه پوهېدل؟
ښه اوس دا کلندر موږ جوړ کړ چې د جمعې په ورځ باندې رخصتي ده. اوس که تاسو ته یو چا ویلی وي چې یو داسې کلندر جوړ کړه چې ملي ورځې کې معلوم وي چې په هغه ورځ باندې ته رخصتي وکړې، څنګه کولی سې هماغسې کلندر جوړ کړې؟ بېرته راسه کلندر لپاره کلندر موډیفای. تا ته به د پروژې د پیل نیټه معلومه وي چې کومې نیټې نه پیلېږي. دلته وګوره چې پروژه یې موږ سره پیل نیټه یې چیرې ده، سټارټ د پروجیکټ. ګوره څو ځایه کې کتلی سي. داسې راسه دلته سټارټ ډیټ کوم اکټیویټي ده دغه اول دی 2012 د جولای څومره ده 25مه نیټه. یا دلته راسه سټیټس لپاره دلته کومه نیټه پیلېږي جولای 25 باندې. دا به ته یاد کې وساتې او دا پروژه تا سره یو کال وخت لري. صحیح ده؟ اوس به څنګه وکړې؟ کلیز به راواخلې هماغه کلیز چې کومو کې رخصتیانې ورځې لیکلي دلته به راسې موډیفای لپاره. ښه دلته چې کله راغلې اوس جولای کې موږ هېڅ رخصتي نه لرو. صحیح ده؟ لرو یې. جولای 20 چیرې ده؟ جولای 20 هسې جمعه ده، جمعه تیاره رخصتي راغلې روزه وه په 20 باندې. صحیح ده؟ اختر په کومه ورځ باندې راځي؟ د اګست په څومره راځي؟ د اګست په 11مه دی که څومره دی؟ په 10مه خو بېرته بیا رخصتي راغله. موږ داسې فکر کوو چې په 11مه دی. صحیح ده؟ په 11 دلته راسه بیا ورته وایه نان ورک. په دې باندې کار نه کوو. اختر نه وروسته هم بیا څو ورځې رخصتي کوو؟ نان ورک 3 ورځې رخصتي کوو. صحیح ده؟ اختر نه وروسته موږ 3 ورځې 4 ورځې رخصتي کوو. دا خیر یو ورځ بل هم رخصتي کوو او څو ورځې مو ډېرې رخصتي وکړه. صحیح ده؟ بل داسې راسه د اګست نه وروسته د سپتمبر میاشت ته راسه. صحیح ده؟ سپتمبر میاشت کې دلته یو څو ورځې دي د ملي ورځې دي هر شی. اوس نان ورک دا 13 باندې هم کار مه کوه، 14 باندې مه کوه. صحیح ده؟ داسې به ټول تاسو وګورئ. تاسو بیا پروژه ډېر وخت در سره لري بیا داسې 4 میاشت ګورئ ډېر وخت در سره نیسي. یو ټاکلې میاشتې ته ځئ داسې دلته کلیک وکړئ. ګوره 2014 اوس د کال میاشتې درته خیارې میاشتې ته ځئ هماغسې کلیک وکړئ. وپوهېدئ دې باندې؟ بېرته راځئ جولای ته. جولای څه سو؟ جولای یو څو ورځې زه نور هم رخصتي دلته کوم. صحیح ده؟ نان ورک تر دې ځایه وپوهېدئ؟ ښه اوکې کوئ او کلوزینګ. ښه دا کلندر مونږ ایډیټ کولی. یو اکټیویټي ته هم اساین سوی نه ده. ښه اوس دغه اکټیویټي ته جنرل ته راسه. دا بل کلندر دی. صحیح ده که دې ته څنګه کولی سئ اساین کړئ؟ دلته راسه ګوره دلته به جنرل لپاره راسئ. دلته بیا دلته کلیک وکړه هماغه کلندر دی وګوره دلته چې شی وه ابتلا دا دی که نه دا ورته اساین کړه. اوس وګوره دا کلندر د دې اکټیویټي ته که تا پام کړی ډېر داسې اوږد هم شته ځکه رخصتیانې راغلي. رخصتیانې دلته وګورئ دغه خړ رنګ باندې چې ښکاري دې ځینه ونیسه دې ځای پورې دا ټول رخصتیانې دي. دا بیا رخصتي ده. ګوره هره جمعه یې موږ سره رخصت ده. وینې هره جمعه رخصت ده او دلته څو رخصتیانې موږ سره راغلي. خو ګوره که ته هر کلندر هر اکټیویټي ته اټکئ دا به ډېر وخت درنه نیسي که نه؟ ډېر وخت به نیسي که نه؟ هر اکټیویټي ته راځئ داسې دلته راځئ بیا دلته راځئ بیا دلته راځئ. هر اکټیویټي ته څومره ډېر وخت نیسي؟ بیخي ډېر وخت درته نیسي. اوس څنګه کولی سې یو کلندر په ډېر اسانه توګه ته اکټیویټیانو ته اټکئ؟ دلته به رایټ کلیک وکړئ. صحیح ده؟ را به سي کالم ته به راسئ. کله چې کالم ته راغلی دلته به کلندر پیدا کړي. فایند کلندر ورته ووایه کلندر دا د پیدا دی که صحیح ده؟ په کوم ځای کې ده؟ په جنرل کې ده. دا کلندر ته دلته راواړوه ښي لور ته. هر ځای کې کالم کې هر ځای کې چې ځای په ځای کوي هماغه ځای کې ځای په ځای کوه مه وروسته ځای په ځای کوه ټولو نه وروسته دلته. که تاسو پام کړی دې ټولو اکټیویټیانو ته مخکې له مخکې هغه مخکې کلندر چې و KBG و چې شی و همدغه کلندر اډ سوی ده ټولو لپاره. زه غواړم دغه اکټیویټي نه وروسته ګوره دلته مې کلیک کړی زه غواړم دغه کلندر چې د نورو ته مې اساین کړي. دلته به شفټ ونیسئ. صحیح ده؟ دا به دې کلیک کړی په همدغه سیل کې به تا کلیک کړی. داسې هم کولی سې ګوره
چې دلته ډبل کلیک وکړې دې نه یو کلنډر راواخلې ورته اساین کړي خو دا هم ډېر وخت نیسي در سره ښه زه غواړم دا کلنډر ټولو لاندې اکټیویټیانې چې دي دې ته اساین کړم شفټ به ونیسئ لاندې به راسي هر څومره اکټیویټیان چې لري اکټیویټي دی در سره دلته به کلیک وکړي ټول در سره سلیکټ سو رایټ کلیک دلته ورته وایي فیل ډاون ګوره ټولو ته همغه کلنډر راغی صحیح ده یوه بله لاره که ته غواړې چې همدغه کلنډر چې دې نه وروسته چې کوم اکټیویټیانو باندې کار کوي ته غواړې یو بل کلنډر نه ته ګټه واخلې وروسته یې رعایت کوي زه نوی کلنډر جوړوم بیا به همغسې کار وکړو صحیح ده راځو نوی کلنډر جوړو اټکوم یوه مخکې له اټکولو نه که تا یو داسې کلنډر جوړ کړی وي چې د افغانستان ټولې رخصتیانې تا کې نیولې دي صحیح ده نو بیا چې کله د اټکاوه اول دغه کلیک کوه چې کوم اکټیویټي یعنې هغه کلنډر نه ته غواړې همغه رخصتیانې هر شی د یو بل کلنډر کې در سره راسي چې ډېر ایډیټ ته اړتیا ونه اوسي یعنې دا تا کلیک کړی اډ یې کړه نه دلته یې مه کلیک کوه ښه زه تېر وتم دلته باید تاسو کلیک کړی وه ګوره چې کله ته یوه هغه اټکوې ګوره یو بل کلنډر زه اټکوم اډ مې کړه دا پاڼه ولې در سره خلاصېږي اول دا د دې لپاره که تا مخکې کوم یو اټ کړی وي یو کلنډر دې مخکې دې جوړ کړی و رخصتیانې ورځې دې ورته ویلې وي دا رخصتي ده موږ سره دا اوس ته غواړې همغه راواخلې بیا لږ ایډیټ کې وکړې اوس که زه دا کلیک کړم دغه عبدالله های سکول کلنډر او اساین یې کړم نو ما سره به ټولې رخصتیانې چې په هغه کې وي کوم ساعتونه چې مونږ کار کوو د ورځې همغه به راخلي که دغه کلنډر راواخلم ګوره کلنډر فار ای ایم سی بګرام ایرفیلډ دا به همغه چې څنګه کلنډر جوړ سوی څو ساعته یې ورځې کار کوو کومې رخصتیانې وي همغه به ځان سره راخلي ګوره وپوهېدې دې باندې ګوره اساین دلته به نوم ورته ورکړو نوم به څه شی ورکړو نوی کلنډر نوم راته وایي بی ای سی سی کلنډر صحیح ده همدومره لیکم بس صحیح ده اوس وګوره که د دې زیاتونو او کمونو ته راسې دلته هماغه چې مخکې هغه د 14 ساعته چې موږ ته لیکلي ګوره هماغه یې راخیستی دا دی هغه یې راته لیکلی دی د شنبې ورځ باندې رخصتي دی شنبې ورځ باندې یو بل هم راخلو صحیح ده دا 14 ورځې یو بل به راواخلو صحیح ده نه موږ نه هغه ورک سو بی سی سی موږ نه بیخي ورک سو دا دلته وګوره بی سی سی ګوره ما نوی اټ کړی خو مخکې چې موږ کوم کلنډر کې جوړ کړی و ایډیټ مو کې کړی و هماغه رخصتیانې راغلی وینې دغه انهیریټ هالیډیز اینډ د ایکسپشن فرام ګلوبل کلنډر دا هم خپله دغه معنا لري چې کوم اکټیویټي نه کومې کلنډر نه دغه راخلي اوس دې باندې وپوهېدی یو بل به م راواخلم صحیح ده زه یې اټکومه بل راخلم کوم یو راخلم دغه راخلم صحیح ده دلته اوس وګورم دې ته یو نوم ورکوم مثلا نو ورته وایم چې نیو کلنډر څه دا دی راسه ماډیفاید اوس وګوره دې کې هېڅ رخصتي نشته هماغه هغه نه یې راته راخیستی ده څنګه درته وایم له خپله پروګرام نه پیسې نه چې مخکې جوړ سوی و مخکې اته ساعتونه جوړ کړی نه مخکې هماغه چې ما کلیک کړ دغه وکړه کوم یو مې کلیک کړ لکه ګوره زه تاسو ونه پوهېدی ښه زه اټکومه نوی کلنډر دلته ډېر کلنډرونه ما سره جوړ سوي دي دا کلنډرونه صحیح ده نان ورک آن فرایډې کلنډر زه غواړم دا که چیرې دا کلیک کړم نو د دې کلنډر کې ګوره په دغه نان ورک آن فرایډیز کلنډر په دې کلنډر کې هر څومره زیاتونې او کمونې سوي په هره ورځ باندې چې رخصتي ده دا به تیارې ما سره راواخلي نو بل ځل به مونږ کمو زیاتونو او کمونو ته اړتیا ولري وپوهېدې ته وپوهېدې ښه زه دا راخلم صحیح ده دا راخلم دلته یو نوم ورته ورکوم مثلا فرایډیز دی رخصتي ده هر شی صحیح باید سم نوم مې ورته ورکړی ښه څه دا دی اوس وګوره موډیفای لپاره راسه دلته جمعې په ورځ رخصتي دی هماغه یې در سره راواخیسته دې باندې وپوهېدې اوس وپوهېدې ښه زه غواړم همدغه کلنډر زه ایډیټ کوم او یغو اکټیویټیانو ته نور اکټیویټیانو ته
دې کې یوه خبره موږ نه پاتې ده ښه ډیټیلډ ورک هاورس پر ډوی باندې دا موږ نه پاتې دی چې څنګه باید کار وشي څنګه یو څو ورځې نن ورک دلته نن ورک دلته نور خو دې باندې وپوهېدی ورک ویک باندې مو وپوهېدی 8 ساعته داسې کولی سي یوه ورځ 9 ساعته تاسو خوښه ده چې هر څنګه ته خو یو بل ځای هم د ایډیټ کې مخکې له مخکې نه م ورکولی سي چې اونۍ کې څومره ساعتونه دي په یوه میاشت کې څومره کاري ساعتونه او کال کې څومره دي هغه وروسته وایي صحیح ده راځو تا خو ورته ویلې چې د ورځې 8 ساعته کار کوي خو معلومه نه ده چې کوم ځای کې ته رخصتي لري ورځ خو ډېر ساعتونه هم کې اوس نن دا اوس ورځې 18 ساعته دي څو دي 18 ساعته ګوره روزنې خو موږ 8 ساعته کار کوو په کوم وخت کې ته لکه څو ساعتونو ته هغه لري ځنډ لري د ډوډۍ لپاره یا نور لپاره یا کومو ساعتونو ته نه ته دا پایله نه ده معلوم درته که نه راسه ډیټیل ورک هاورز اوس دلته وګوره نیم ساعت دا خواته ده نیم ساعت دا خواته ده 8 ساعته ده ته اوس دا وشمېره چې 8 راځي که نه 1 2 3 4 5 6 8 پاسو 8 لاندې 8 راځي که نه دې ځای پورې څو راغی 8 ساعته او بیا څو راغی 8 پوره کېږي که نه صحیح ده ښه اوس ته غواړې چې دا نه یو څو ساعته نور هم کار وکړې دلته کنټرول ونیسه دا داسې سلیکټ کړه داسې دلته ورته وایه ورک ولې نه راځي دا شنې او رخصتي دي دا شنې دي خو زه کار نه کوم دلته د 2 ساعته نور او نن ورکوي ته صحیح ده روزه ده صحیح ده دلته به کنټرول ونیسئ دا هم نن ورک صحیح ده څو ساعته م راکم که 2 ساعته اوس ته خپله راسه دې ورځې ته راسه ګوره 2 ساعته راکم هماغه ساعتونه وشمېره که بیا داسې هم کولی سې ښه دلته وګوره په ټولو ورځو کې ته غواړې یو ډول ایډیټ وکړې لکه دلته دا به دې کلیک کړی دلته بیا راسه ورک ویک ته ښه دلته کنټرول تڼۍ ټینګه ونیسه صحیح ده یک شنبه دوشنبه دغه د سه شنبه او دا کلیک دلته چې تا څنګه ایډیټ وکړه د دې لپاره لکه داسې ایډیټ وکړه داسې دلته ورته وایه چې نن ورک بیا لاندې راسه ته غواړې رخصتي لاندې هغه ته راوړو ساعتونو ته صحیح ده که نه دې ته وایه چې ورک صحیح شو دا کلیک سوی دې ته نن ورک راسه نیم ساعت دلته نور هم ورته وایه چې ورک دا خواته اوس اوکې ورته وایه ټولو ورځو کې هماغه ایډیټ اوس دلته وګوره هماغه ایډیټ ټولې ورځې دی دې باندې وپوهېدئ دلته وګوره لس نیم ساعته راغی اوس وپوهېدئ که غواړئ ټولو ورځو کې هماغه ساعتونو له مخې نیم ساعت دا خواته د نیم خواته نورې شمېره 40 ساعته دې له پاسه نه شروع کړه کولی سې وشمېره ښه نور به دې کې څه شی پاتې دا به کینسل کړم هېڅ نه ایډیټ کوم یا اوکې فرایډیز هالیډیز صحیح ده او بل یوزډ بای څه شی که تا سره کوم کلنډر واوسي یو داسې کلنډر به راواخلو چې دغه کلنډر ده اوس ته سافټویر نه پوښتنه کوي چې دا کومو پروژو کې له دې نه ګټه اخیستل سوې ده یوزډ بای ته راسه ګوره دې پروژه کې ترې ګټه اخیستل سوې ده بله پروژه کې دې کې او دې کولی شي نور پروژو کې ګټه واخلي نورو پروژو کې هم ترې ګټه اخیستلی سي اوس وګوره دې نه بیا د ریسورس کې هم ترې ګټه اخیستلی سي ځکه ګلوبل دی صحیح ده ولې موږ سره د ریسورس کې چا کلنډر نه دی جوړ کړی دغلته اوس نسته راځي یعنې د دې مطلب څه شی دی په پروژو کې دې کلنډر نه ګټه اخیستل سوې ده خو کوم ریسورس ته نه دی اساین سوی صحیح ده نور ریسورس مطلب استاد دا نفر سي کار کوي یو اکټیویټي کې ماشینری ده در سره خلک در سره کار کوي دغه ټول در سره ریسورس کې راځي ته داسې هم کولی سې چې یو اکټیویټي باندې کار کوي اوس چې جمعې ورځ رخصتي ده ته کار نه کوي ولې داسې هم کولی سې چې د خپله کلنډر راواخلې یو ریسورس ته اساین کړي یو سړی د 3 ورځې در سره راځي یو انجینر د 4 ورځې اونۍ کې نه راځي در سره
کولای شي همغه پیسې تر دې ځای وپوهېدئ یوه بله خبره مې چې مخکې درته کوله چې تاسو نور څنګه اکټیویټیانو ته بیا اډ کړئ نقل اوس وګوره زه یو کلینډر راخلم یو کلینډر به اډ کړو صحیح ده همدغه سټنډرډ راخلو صحیح شو دا سټنډرډ کلینډر دی زه غواړم په نورو اکټیویټیانو کې یو څه به نورو مو وایي دی کې صحیح ده څه څه کلینډر تاسو کولی شئ مخ ګلوبل کې جوړ کړئ یو کلینډر راسئ په پروجیکټ کې جوړ کړئ همدغه پروژې کې راسئ ورته وایي هر کلینډر نه چې راخلی چې تاسو ایډیټ کړی وي همغسې نوم ورته ورکړئ دې ته به نوم ورکړو نومونه ورکول ډېر ستونزمن دي که نه کاسیسي KCC به ورته وایي یو نوم ورته ورکړئ کولی شئ زیاتونې او کمونې هم دې کې وکړئ سمه ده که دې ته مو پام کړی پروجیکټ کې اوس دلته ګوره انهیریټ هالیډیز اینډ شی د ایکسپشن دی که نه فرام ګلوبل کلینډر کوم کلینډر نه چې ته رخصتیانې هر شی راخلی همغه درته ته راواخله هر یو دی چې دلته انتخاب کړم هغه به در سره راخلي بیا صحیح ده دې باندې وپوهېدئ دا همغه خبره ده مخکې مو چې کوله زه دا وکې کوم صحیح شو دا کلینډر زه غواړم دې کلینډر نه ګټه واخلم دا ګوره دا کلینډر ما دې پروژه کې جوړ کړه که زه بله پروژه خلاصه کړم بیا دا کلینډر به ما سره نه راځي زه دا کلوز کوم صحیح زه راځم پروجیکټ لپاره پروجیکټ دلته ښه یو نوې پروژه خلاصوم دلته یو نوې پروژه دا صحیح ده دا نوې پروژه خلاصوم اوس دا پروژه ما خلاصه کړه صحیح ده د دې پروژې لپاره د دې کلینډر نه ګټه اخیستل سوې خو که زه دلته کلینډر لپاره راسم ته ودرې چې راباسي بیا کوم ګوره پروجیکټ هېڅ کلینډر نشته ګلوبل کې شته ریسورس کې شته ریسورس کې چې ښه کلینډرونه جوړ کړي پروجیکټ کې ولې زه یو کلینډر ما جوړ کړی دی دلته نه راځي ځکه هغه یوازې د هغه لپاره کار کوي اوس وپوهېدئ که کوم کلینډر تاسې په پروجیکټ کې جوړ کړئ هغه به یوازې هغه پروژې لپاره چې تاسې جوړ کړی هلته به کار کوي که کوم د ریسورس لپاره جوړ کړئ هغه به یوازې د ریسورس لپاره کار کوي خو کوم چې ګلوبل کې جوړ کړئ دا به هم د ریسورس لپاره اساین کولی شئ هم به د پروجیکټ لپاره اساین کولی شئ په دې باندې وپوهېدئ ګوره کوم کلینډر چې د پروژې لپاره جوړ کړئ هغه یوازې په هغه پروژه کې ترې ګټه اخیستلی شي کوم چې ریسورس لپاره همغسې ریسورس کوم چې ګلوبل کې جوړ کړئ ټولو لپاره به ترې ګټه اخیستلی شي صحیح ده دلته وګوره هېڅ نه راځي اوس بېرته ځو زه خپلې پروژې ته ځم پروژه به کلوز راسه پروجیکټ ته دې ځینې هم راتللی شي همغه پروژه ابطالت څه شي دا دی ښه اوس راسه کلینډر لپاره دلته راسه پروجیکټ ګوره دلته راسه دې باندې خو وپوهېدئ که نه ډسپلی بس پینټ شیپ پینټ کوي پرنټ پریویو ده پرنټ پریویو په اړه به بیا وروسته غږېږو صحیح ده ګلوبل دی همدا خبرې دي که صحیح ده پینټ نیکسټ پریویو پینټ خو مو درته ویلی یا نه مې ده ویلی پینټ باندې خو پوهېږئ څنګه پیدا کوي ښه اوس راځو هغه لپاره که ته غواړې نوې اکټیویټي چاټ کړې دې کلینډر نه به ګټه اخلي ګوره زه دلته راځم یو اکټیویټي اډ کوم په همدغه دلته به یو اکټیویټي اډ کړم صحیح ده دا اکټیویټي چې کله ما اډ کړه دې ته کوم کلینډر نه ګټه واخیستل شوه دغه کلینډر ګوره که بل اکټیویټي ما اډ کړی همدغه کلینډر به کاروي ګوره بیا د دې کلینډر نه ګټه واخیستل دلته یې هم ګوره کوم دوه اکټیویټي دا سر په سر یو دا یو دا خو نه زه داسې سیټینګ کوم دې سافټویر کې چې هر اکټیویټي زه نوی اکټیویټي نوې کړنه زه اډ کوم باید ما سره همغه کلینډر ځان سره اډ کړي چې ما خوښ وي یعنې مخکې مې ورته ټاکلی وي څنګه کولی شئ د دې لپاره به دلته راسئ پروجیکټ مینو ته صحیح ده
پروجیکټ ته چې کله راغی ابتلا های سکول دا به پیدا کړي دلته به راسي ډیټیل لپاره دغه ډیټیل ته به راسي دې ډیټیل ته چې کله راغلی دلته به ډیفالټ پیدا کړي ډیفالټ دا چیرې در سره نه وي داسې رایټ کلیک وکړه کسټمایز به یې کړي خپله به یې راوړي دا کله دې چې دا پیدا کړه دلته به راسي کلینډر لپاره چې راغلی هماغه کلینډر چې ته غواړې چې راسي کوم کلینډر مو اوس جوړ کړی و AHS KCC زه غواړم راوړم ولې نه راځي څوک ویلی شي په پروجیکټ کې دا هماغه پروجیکټ کې ده پروجیکټ کې به یې څنګه راوړې پروجیکټ کې به دلته کلیک وکړې صحیح ده ګوره پروجیکټ کلینډر دا ده که دا دې نه وي کلیک کړی بیا نه در سره دلته به اساین کړي کاسټ اکاونټ او د دې په اړه بیا وروسته غږېږو که ته دلته اکټیویټي آی ډي پریفکس دا هم ته ایډیټ کړې بیا هماغه آی ډي به در سره راځي اوس زه غواړم د اکټیویټي آی ډي ما سره راسي بي اکټیویټي آی ډي سفکس دې څو راسي سل دې راسي او انکریمنټ دې څو وي شل دې دې باندې څوک پوهېږي انکریمنټ او دا شل تفاوت خو به مو ویله تفاوت د دوه د دوه تر مابینه د آی ډي هماغه او لکه یعنې بي او بي سل وي بله بي شل وي بله بي څلوېښت او داسې صحیح ده تر دې ځای وپوهېدئ ښه اوس راځو زه به دا یو بل لیاوټ رااخلم چې دا بیخي یو داسې ساده لیاوټ چې وروسته بیا وایي ښه لیاوټ چې شی ښه اوس دلته ګوره داسې خراب لیاوټ مو راواخیست دی نه ما به خپل ښه لیاوټ کې دغه چی دي زه بیا درته هغه رنګه او دا شیان چې دي نه نه رنګه نه لیاوټ ډېر مهم دی وروسته بیا درته وایم چې لیاوټ څه شی دی زه به دلته هماغه کالم کې کلینډر به اډ کړو صحیح ده کلینډر تر دې ځای خو ستونزه نه لرم ناست زه ګوره دلته یو اکټیویټي اډ کوم صحیح ده دې ځای کې اډ کوم ته بیا ورته ګوره چې کوم کلینډر اخلي کوم کلینډر یې واخیست KCC او کوم آی ډي یې واخیسته بیسل بل ورته بي یو سلوشن او کلینډر ته وګوره هماغه کلینډر ته داسې هم کولی سې که دلته آی ډي ورته بدله کړې که نه لکه اوس که زه هېڅ آی ډي نه بدلوم زه دلته کلیک کوم یو بل اکټیویټي اډ کوم ما ته بیا دغه آی ډي اخلي دا هر شی راخلي انکریمنټ هر شی به هماغه راسره صحیح ده او که دغسې عادي کلیک کوم دلته بیا به هماغه چې موږ مخکې ایډیټ کړی دی لکه بي او سلو څو هماغه به نور کلینډر باندې وپرېږدئ کلینډر کې نور څه شی خبره ده په اډ کولو باندې وپوهېدئ څنګه اډ کېږي او نور څه شی کلینډر کې خو څه شی پاتې نشته یا تاسو څه شی کې ګورئ کومه پوښتنه لرئ کلینډر دغه ټیکنال په څه دغه دا معنا لري ټیک مارک اوس دې نه ګټه اخیستل کېږي خلاص نور هېڅ خبره نه ته کولی سې بل هم ټیک مارک هېڅ خبره نه بای ډیفالټ لکه صحیح شو ځینې سافټویرونو کې لکه بای ډیفالټ تا دا کلیک کړی بیا همدې نه ګټه اخیستل کېږي نور عمومي چې د هر سافټویر کې ګټه ځینې اخیستل کېږي هغه یونیورسل څنګه هغه ګلوبل کې ده که نه نه هغه هر چیرې کېدلی سي عمومي هغه عمومي چې وي سټنډرډ وي کله کله چې اول تا سافټویر انسټال کړی وي هغه دلته سټنډرډ کومه یوه ده مطلب مې ده سټنډرډ دلته داسې اخیر نوم سټنډرډ ده نوم سټنډرډ دی بس دغه ګوره داسې مهمه هر چیرې چې دا شرایط فرق کوي افغانستان لپاره یو ډول دی د بل هېواد لپاره بل ډول دی هغه به ته خپله جوړوي خو عموما دغه سټنډرډ همداسې وي صحیح ده ډېر اکټیویټیانو کې دې نه ګټه اخیستل کېږي نور څه خبره نه ده صحیح ده نور ښه نور که پوښتنه لرئ نور به په دې کې چې حساب
نور خو هیلپ دی او دې کې نور ماته نور شي اسانه نور شی نشته. شی نشته. نور وایي نه بس 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 یو ساعت ساتي